ښه راغلاست. اوس به موږ د ډیزاین او د لیاوټ وروسته به د ډیزاین د لیاوټ وروسته د ډرا او د انسرټ هغه مهم شیان ووایو، مثلا عکس ور یا شیپ ور اچول یا مختلف آیکون. نو عکس کېدلی شي تاسو داسې یو ډاکومنټ یو شی جوړوئ چې غواړئ چې ورته عکس ور واچوئ او په هغه عکس کې ختم اشته کړئ او بیا ورڅنګ ته یو بل باکس جوړ کړئ په هغه کې ختم اشته کړئ. نو د عکس دپاره که انسرټ ته ورسئ، پکچر ته ورسئ، فوټو براوزر بیا د خپل عکسونه براوز کړي د ښکاره کړي. که چیرې عکسونه وي هغه رقم په دغه ځای کې براوز کولی شي، که نه نو انسرټ پکچر فرام فایل بیا د وینډو خلاصوي درته چې هر ځای عکس پروت وي هلته سیده ورسئ هغه عکس کلیک کړئ انسرټ یې کړئ. نو د عکس انسرټ شو. که اوس د عکس تاسې وګورئ غټ کوچنی خو دی دا باکس لري، دا باکس چې دی د خپل چارپنجه خانې لري چې د یوې خوا څخه یې ونیسئ او کش یې کړئ بل خوا ته، نو د دې سایز کوچنی او غټ تاسې کولی شئ. داسې خو داسې باید سړی ډېر عکسونه ونه کړي، که چیرې بیا هم ضرورت وي نو تاسو کولی شئ د دې خوا څخه یې ونیسئ او نری یې کړئ یو څه. او بل د دې پر سر چې دی دا نښان د څرخ دپاره دی، که چیرې د عکس تاسو غواړئ چې یو څه یې وڅرخوئ نو بیا تاسو کولی شئ چې د عکس هم وڅرخوئ. که پر د عکس باندې دوه وارې کلیک وکړئ د عکس خپل آپشن درته راولي، یا رایټ کلیک پر وکړه فارمیټ پکچر چې اپل شفټ باندې هغه یوه خبره ده دغه ځای درته خلاصوي. لومړی به راسو فیل ته. فیل دا چې معنا د دې دننه هېڅ رنګ یا خط نشته نه، بیا هم د ورډ ډاکومنټ ته دا یو باکس دی، په دا باکس کې موږ عکس اچولی دی نو فیل ته ضرورت نشته. راځو لاین ته. لاین ته معنا داسې خطه یا لاین که دې پکار وي. که سالیډ کلیک کوئ، اوس زه آوټ سایډ چې کلیک کومه د باندې په دا صفحه کې اوس تاسو وینئ چې یو شین بارډر یې ورکړي، د شین رنګ د وختي څخه سلیکټ شوی دی. تاسو کولی شئ چې مثلا تور ګرې یا سواری خړ نارنجه رقم رنګ ورکړي او د دا خیته چې باید څونه پراخه وي تاسو کولی شئ چې د هغه بروالی یا پنډوالی هم د دا خیتې دلته ورته ووایئ چې څونه باید پنډه یا نرۍ وي، او بیا دا خیته څنګه وي، د بلې د لوړ څه پنډه لاندې نرۍ، هر رقم چې ډیزاین ستاسو خوښ وي هغه رقم تاسو کولی شئ انتخابولی شئ. او دا خیته څنګه وي، سیده خیتې په ټکو باندې په اوږدو ډیش یا خیتو باندې هر رقم چې ستاسو خوښ وي دا خیته هغه رقم دی درته جوړوي. بیا د دې د ګریډینټ لاین، ګریډینټ یعنی مختلفه رنګونه سره یو ځای کوي. دا رنګونه چې مختلفه رنګونه مثلا زه کولی شم چې د دغه رنګ ور واړوم، ور ژیړی کړم او دی لا منفي کړم او دی زرغون کړم. او اوس که تاسو دا خیته ووینئ دا ګریډینټ دی د کښته پورته. نو کښته او پورته چې دی دا پر دا باندې اړه لري. که چیرې تاسو وغواړئ چې پوزیشن یې په دا پوزیشن کې فرق راولئ مثلا، نو بیا تاسو کولی شئ چې دا ژیړ یا زرغون څومره وکښته کړئ او انګل ۴۵ مثلا داسې پر چپه لاندې راکش شوی دی، دا راستاسو چپه پورې، نو دا یو انګل مې ورکړي او ژیړ و زرغون ته مې مثال نږدېوالی یا لرېوالی هم تاسو ورکولی شئ او انګل یې بېرته 90 چې کې لوړ وکښته راغلي، لوړ وکښته سورم. بیا راځو لینیر یا ریډیل. ریډیل لکه په مابین څخه ګول شروع شوي، لینیر داسې د اوږدې خیتې په رقم، ریکټنګولر د باکس په رقم، پات لاره خپله تاسو متوازه کوئ. دا به نور چې نور کارونه موږ کوو په هغه کې به یې زده کړئ. اوس خو فلحال دلته لینیر لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي داسې پریسیټس هم خوښولی شئ چې مثال هر یو چې تاسو په نظر صحیح، دا بیا ډایګونل ورته وایي چې مثلا انګل لري ۴۵ درجې باندې یا پر 90 درجې باندې، دا بیا د راسته خوا څخه دا چپه خوا څخه دا د لوړ څخه دا د کښته څخه دا زرغون شروع شوی دی. که چیرې زه دلته کلیک وکړم یو دانه بل هم جوړولی شم او دا بل ته جلا رنګ ورکولی شم. نو که دا په خیته کې راسي یا که د باکس دننه فیل د هغسې آپشن ورکړي یوه خبره ده. تراجع پر د عکس باید
کلیک سوی چې عکس سلیکټ بیا د فارمیټ پکچر آپشن د ښکاره کوي. بیا راځو ترانسپیرنسي ته او پوزیشن ته. ترانسپیرنسي دا چې مطلب دی څونه خام سي، چې دا څونه خام سي، یعنی دا مې وخت اسخ پکاري چې موږ د مازی خام باید یو څه معلوم سي مګر ډیر نه، او یا دا تیز سو، او که چیرې تاسو غواړئ چې مثال شی خام کړئ تر هغه یې هم خامولی سي، دا درجه ختمه سوله. ترانسپیرنسي عموما که صفر یې مطلب پوره یې ښکاره کوه ماته 100%. بیا راځو برایټنس روښانه چې څونه روښانه وي، لکه دا رنګ تاسو پخپله وینئ چې څونه باید روښانه وي دا رنګ، او څو پوینټ وي هغه چې موږ ورته ویله. کیپ ټایپ مطلب دا کنجونه یا دا کنج چې دا بکس دی دا باید چارکونجه یي، فلټ یا که راونډ وي. دا بیا دی دلته تاسو ته دغه رقم در ښکاره کوي چې مثلا دا کنجه چارکونجه راسي، که هر رقم چې تاسو خوښ وي. دی به زه سیده راولم، اوس دا زوم به کړم، دا بکس دی دا کنجونه یې اوس تاسو وینئ لږ ګوله کمه دي، راونډ سو، فلټ به کړم چې فلټ یې کې یا سکویر هغه سیده سیده چارکونجه راغلي. بیا راځو د عکس ته، زه ورته وایم چې نو لاین مې نه دي پکار. راځم د دې بکس ته. دا بکس خپل شیپ لري، مثلا سایه ورکولی سي، شیډو هر رقم سایه چې مو پکار یې هغه رقم دته سایه هغه رقم ورکولی سي، او بل کولی سي چې رنګ هم ورکړي سایه. دا آپشنونه به بیا زه په یو بکس کې در وښیم، په عکس کې نه. په عکس کې داسې خاص نه معلومېږي، د عکس پخپله سایه لري، دغسې جوړ شوی ډیزاین وي. نو دا ټول آپشنونه باید په یو فیګر کې یا په یو ډراینګ کې دا رقم ښکاره سي. بل راځو عکس ته. اصلي د عکس آپشنونه دلته دي. مثلا دا عکس ته څنګه پکار دی، دی څو رقمه در ښکاره کوي چې دا خام، تیز، یو څه بلر، دا تر هغه هم بلر کړي، دا شارپ کوي. شارپ معنا ډېر تیز که، تر هغه یې لا تیز که. تاسو وینئ د شارپنس یې لږېږي او ډېرېږي. دا زه به صفر کړم چې بېرته خپل عادي حالت ته راسي. دا عکس څونه تیز، روښانه، تاریکه، خوب تاسو کولی سئ چې کنټراست دلته ور جوړ کړئ. یا لکه د لمر چې څنګه روښنایي راوستي، تاسو څه مو پکار دي، داسې مو پکار دي، او که داسې مو پکار دي. دا د هغه سیټینګ دی، دا پریسیټس دي د وختي څخه جوړ سوي دي. نو تاسو کولی سئ چې دا پریسیټ یې د اولین هر یو چارې استعمال کړئ، که نیم صفر یا ریسیټ چې بېرته خپل پخواني حالت ته ولاړ سي. پکچر کلر، عکسونه د عکس رنګ چې څنګه دا رنګ فرق راځي، وینئ تاسو وینئ دا نور بلیک اینډ وایټ یا تور سپین یا ګرې سکیل ته واوښتئ، او دی نور هم پسې تیزېږي، رنګ یې ډېر روښانه کېږي، لږ تغییر خوري، یعنې د اصلیت څخه وځي. دا یې بېرته 100% سو. او بل تاسو کولی سئ چې کلر تون ورکړئ، ټمپریچر یې مثلا نه لکه یو شی چې په ګرمي کې اخیستل سوی، په دوبي کې یا په یخ کې، په ژمي کې. دا به ریسیټ به کړم. تاسو کولی سئ چې دا ټمپلیټ هم پر وکړئ چې څه رقم دا باید وایسېږي. بیا راځو پکچر ترانسپیرنسي. دا عکس څومره ترانسپیرنټ یا مثلا د دې څخه باید شی معلوم سي. که چیرې دا عکس داسې پر دا خط راسي، تاسو وینئ چې دا خط تر دا عکس شاته معلومېږي. نو دا تر هغه یې لا خام وي دا رقم. ډېر خلک عکس داسې جوړ کړي او بیکګراونډ ته یې ور واچوي چې په شا کې معلومېږي. دوی به هم ریسیټ کړو، ترانسپیرنسي به بېرته نورماله کړو. صفر. راځو کراپ ته. کراپ معنا پرې کول. اوس نو دا عکس که چیرې داسې بالابود ځایونه ولري، تاسو کولی سئ چې دا عکس مثلا
د راسته د چپه د هرې خوا څخه کراپ کړئ. رایټ کلیک چې کراپ دلته پر وکړئ دغه آپشن هم درکړي، که نه تاسو کولی شئ چې د دې ځای څخه یې هم وکړئ. دا اسان دی چې تاسو کولی شئ دغوندې یې راکش کړئ. رایټ کلیک چې رایټ کلیک وکړئ کراپ کولی شئ او د لاندې څخه او د لوړ څخه یو څه راتاو کړئ. اوس عکس نو دلته وینئ تاسو دا تغیرات یې وکړل. آفسیټ معنا پورې وهل، د عکس څومره پورې وهل شي. اوس که زه ورته وایم د عکس باید لږ یا دې خواته یا د لوړ څخه کښته را پورې وهل شي په د پرې کېدو په چوکاټ کې چې هر څومره زما خوښ هغوندې دې بیا پرې شي، او بروالي او جګوالی دي د دا پرې کېدو د چوکاټ یا ته د دا رقم په خپله په لاس باندې هم شا او مخته کولی شي. اوس چې زه دلته کلیک وکړم هغه رقم چې رقم ما خوښ کړو هغه شی پر اپلای شو. دا خو د کراپ ده. بیا راځو د کراپ آپشنز ته. تاسو هغه باکس خپل هایټ ویت لا لري او تاسو کولی شئ چې بیرته مثلا ایسته کړئ یا شاته یې کړئ چې څومره وي هغه ریسیټ کېږي یا بیرته هغه عادي حالت ته ځي. ښه، بیا راځو چینج پکچر. که غواړئ د عکس تغییر ورکړئ، بدل یې کړئ، کلیپ آرټ یا آیکونس یا د هره ځای تاسو کولی شئ چې د عکس کوم رقم جوړ کړئ، تیار مو کړئ، بیا تاسو کولی شئ د دې پر ځای باندې بل عکس راولئ او ور واچوئ. بیا راځو سایز او پوزیشن ته. سایز او پوزیشن هغه رقم دی. مثلا لومړی خو راځو ټیکسټ ریپینګ ته. ټیکسټ ریپینګ دا رقم دی. اوس که زه چیرې دا عکس راولم غواړم دا مابین څخه خط کړم، دی خط شا او مخته کې او بیا خپل ځان پکې کې ځای کې، نو دا رقم به تاسو لیدلی، او مګر ګای وخت تاسو غواړئ چې دا خط باید کښته ولاړ نه سي، باید پر د چارطرف راټول شوی وي. که زه چیرې دا عکس کوچنی کړم دا خط باید د دې ځای نه باید دا ځای ډک وي. نو په دې خاطر د دې دپاره بیا تاسې څه شي کوئ، ته ورځئ سایز اینډ پوزیشن ته ورځئ او د سایز اینډ پوزیشن کې دا ټیکسټ ریپینګ ته ورځئ. په ټیکسټ ریپینګ کې کولی شئ چې دلته په ټیکسټ ریپینګ کې وکړئ یا په پکچر فارمیټ چې دلته ښکاره شي پکچر فارمیټ نه وي. که چیرې چې پر عکس کلیک وکړئ بیا پکچر فارمیټ تاسو ته راځي. چې پکچر فارمیټ تاسو ته راغلی نو بیا کولی شئ تاسې چې هغه آپشنونه چې زه دلته تاسو ته ښکاره کوم دلته هم راسي. کوم په یاد یې زموږ د اساني که نه دلته تاسو سم وینئ. سکویر خو اوس فلحال دی. ټایپ دا خط نور ورته رانږدې شي که چیرې ځینې لرې وي. ترو معنا خط چې شاته تېرېدلی شي پروا نه کوي. نو که دی ور ووایه او بیا خط ډېر یعنی نارمل شي ترو، وینئ چې دی هر ځای کې خط هغه رقم پر ده باندې راڅرخي. بیا راځو دا ټیکسټ ریپینګ او تاسو غواړئ چې خط شاته وي او عکس چې پر مخ وي. خط یعنی هېڅ نه ښوري، د عکس هر ځای چې تاسو وغواړئ هلته ایښولی شئ. ګای وخت خلک داسې غواړي لکه په سی وي کې چې عکس وي یا یو ډاکومنټ د هغه پیراګراف سره اړیکې لري. زه د چپه خواته کم او راسته خواته یې کم، چپې خواته خط مې وشته دی او دا پوره ټول شوی. نو تاسو کولی شئ چې دا رقم هم د عکس فارمیټ یا پوزیشن مثلا ور وکړئ. بیا دا الټرنیټ هغه آل ټیکسټ دی چې د ویبسایټ لپاره هم استعمالیدای شي او یا د سپیشل فارمیټ د جوړولو لپاره هم استعمالیدلی شي. بیا به ورسو سایز ته. دا هغه سایز دی چې څومره سایز جګوالی هایټ ویت. لاک اسپیکټ ریشو معنا که چیرې دی یي، اوس که زه چیرې د دې خوا څخه ایسته کړم دی خپله پیټ کېږي، او که چیرې نو د دې شارټکټ دپاره بیا زه شفټ نیسم، چې شفټ ونیسئ بیا دی نری کېږي پونډېږي نه، په هغه سایز کې کوچنی غټ کېږي. او که چیرې په سایز اینډ پوزیشن کې دی لاک سوی نو بیا هغه رقم دی په هغه سایز باندې غټېږي کوچنی کېږي. تاسو ته شفټ نیولو ته ضرورت نشته، بې شفټ باندې تاسو کولی شئ چې په د عکس کې تغییر راولئ. نور د عکس داسې خپل فارمیټ آپشنونه لري، کیدای شي تاسې عکس ته فریم ورکړئ، داسې سټایل ورکړئ یا ډیزاین ورکړئ یا په هر رقم چوکاټ کې چې تاسو غواړئ د عکس واچوئ اچولی شئ. او بیرته د عکس فارمیټ غواړئ چې ایسته یې کړئ، عادي یې کړئ، نورمل حالت ته یې راولئ، نو د هغه دپاره باید عکس بیرته ریسیټ شي.
نو ریسیټ پکچر وروهي چې ریسیټ پکچر یا ریسیټ پکچر اینڈ سایز. اوس دا ما کوشنی کړی دی د بیا سایز هم ورکوي. نو زموږ ښه سایز نه دی پکار، یوازې مې ریسیټ پکچر وروالي. صحیح. او بل راځو چې دا عکس که زه دلته شاو دلته راولم او زه دا عکس مثلا ورته وایم چې ترو د دې پر سر سي، یا زه ورته وایم چې دا عکس باید خط پر مخ وي، نو دا عکس دی او یو بل دا کاپي اخلم. مثلا کنټرول چې راکش کې یو شی هغه د هغه کاپي واخیستل سي. دا ما دوه دانې کړله. اوس شاو مخ ته استول په دغه کې تاسو ته راځي. مثلا bring forward او دا د شا عکس زه غواړم چې دی bring forward راولم. forward معنا یوه خانه راوله. که چیرې دا درې دانې مثلا زه اوس درېیم عکس به م واخلم، په کنټرول باندې کاپي جوړه کړم او د درې سره دلته کښېږدم. زه غواړم دی یوه درجه مخته راسي، نو دا ته دی وایي bring forward، یوه درجه. او که زه غواړم دی بیرته شاته واستومه، که زه دی غواړم دی د ټولو مخته راسي، مثلا دا ډېر درجې دي یا ډېر شیان پراته دي، دی د ټولو مخته راولم، نو بیا برینګ فرنټ مخته یې راولي، نو بیا دی در دواړو مخته راولي. نو برینګ فارورډ او معنا یوه درجه یې راوله چې دی د هر چا شاته د هغو مخته یې راوله. فرنټ معنا یې ټولو مخته یې راوله. بیکورډ یوه درجه یې شاته، بیا یې بیک د ټولو شاته یې استوي. تاسو کولی شئ چې د برینګ فارورډ او بیک استعمال دا رقم وکړئ. صحیح. او بیا دغه الاینمنټ د عکس، مثلا دا عکس او دا عکس د دې دواړو الاینمنټ د لیفټ سایډ سره وکړه، دې دواړه په لیفټ کې سره الاین شوله. او بیا زه غواړم چې دغه عکس دا او شفټ چې بیا ونیسئ مختلفه یا ملټیپل شان کولی شئ د یوه څه ډېر سلیکټ کړئ. زه دې دواړه شفټ سلیکټ کوم، پکچر فارمیټ ته ورځم، ورته وایم چې دی د لیفټ څخه الاین کړه. نو دوی اوس درې سره د لیفټ څخه دواړه الاین شو. بیا مې راستی خط کې په شفټ باندې مې درې سره ونیول. بل که زه هره پله اوس نو دوی مې خوښ شو چې باید دغه سره پراته وي، مګر هره پله نه غواړم چې زه حتما به درې سره جلا جلا سلیکټوم یا به خوښوم. نو بیا زه اول درې سره سلیکټ کړم په شفټ باندې، چې درې سره په شفټ سلیکټ کړله، رایټ کلیک پر کوم، چې رایټ کلیک پر وکړې ګروپ ځینې جوړوم، چې یو ګروپ ځینې جوړ سي. اوس د یو ګروپ سو، اوس په اسانه باندې هرې خواته چې بیا یې درې سره بیولی سي. او که چیرې ډبل کلیک پر وکړې دا ګروپ کې دننه دی انلاک سي، ته کولی سي چې ایسته کړې. د باندې کلیک وکړې بیرته دی هغه ګروپ دی، مګر ډبل کلیک یې بیرته ګروپ موقتي درته خلاص کړي. او که غواړې چې دا ګروپ سره ختم کړې، رایټ کلیک پر وکړه، ان ګروپ یې کړه، نو بیا یې ان ګروپ کولی سي. اوس بیا راځو ټیکسټ ریپ ته. ټیکسټ ریپ هغه ټوله لیفټ رایټ هر څه راځي او ایډیټ کې. دا که چیرې باکس وي بیا موږ کولی سو چې باکس داسې مختلف کنجانې ور پرېږدو. باکس به ډېر اساني چې مثلا زه غواړم چې دی دا خط که راتلی پر ده باندې در دغه ځایه سره دې راسي. اوس که دی ور نږدې کې دی دا خط ته بیا دونده لکه کټ آوټ هغوند ورکوي، مګر دا چې موږ دغه آپشن سلیکټ کړو چې ورته ووایو اوس دی دا رقم سو. او که بیا زه ورته ووایم چې ټایټ یې کړه، بیا دی غوندې ورنږدې کېږي. او دا خو اوس عکس دی چارکنجادي چې باکس جوړ سي، په هغه کې بیا ډېر ښه سم معلومېږي چې دا خط داسې پر راپېچل کېږي. اوس دا سپین دی او عکس چې یا جی پی جي یا پی ان جي دا بیکګراوند نه لري، نو په دې خاطر کمپیوټر ته سم نه ور معلومېږي. دا سپین او بیکګراوند چې سپین دی او هغه خالي ځای داسې خاص نه در معلومېږي. که تاسو اوس وګورئ یو څه یې پلا پلا توري راسي، دا د یو څه رانږدې سو، نور نسي رانږدې کېدی. خو دا سوال د ټیکسټ ریپ ته. انسرټ کیپشن ته راځو. انسرټ کیپشن دلته هم ور وهلی سي تاسې په پکچر کې او یا په ریفرنس کې. په ریفرنس کې هم انسرټ کیپشن راتلی سي. باید دا عکس سلیکټ وي. ظاهره خبره ده زه به دې ګروپ کړمه لومړی، چې ګروپ یې کړمه
نو انسرټ کیپشن آپشن ما ته راځي یا رائټ کلیک وکړئ انسرټ کیپشن. انسرټ کیپشن دا دی چې دا کس ته څه لپاره مثلا لیبل باید واقعي دا فیګر دی اکویشن دی که ټیبل یا فیګر دی. فیګر 1 مثلا wet wipes د دې نوم ما ورکړي wet wipes. اوس دی دغه کیپشن جوړ شو. دا کیپشن زموږ څه مال په درد خوري دا کیپشن مو هغه مال په درد خوري که چیرې موږ د عکس دا رقم ښکاره کوي چې مثلا د فیګر نمبر 1 2 3 بیا دی د فیګر نمبر 1 2 3 کنیکټ کېږي د انډیکس سره چې کلیک پر وکړي دی سیده دغه پیج ته راولي هغه صفحې ته. نو دا بیا هغه مال موږ ډېر ښه سم سر په خلاصېږي خو اوس عادي دا چې دا هغه څوک ساده نومونه نشته کولی شي مګر که کیپشن نه وي نو بیا موږ ریفرنس هم نسو ورکولی چې دا پیراګراف یا دغه نمبر ته ورسه او یا مثلا په یو ځای کلیک وکړي د هغه ځای ته ورغلي یا ټیبل اف کانټینټ چې جوړ یي چې ټیبل اف کانټینټ جوړ یي بیا تاسو کولی شئ چې ټیبل اف کانټینټ کې کیپشن استعمال کړئ هیډینګ و هر څه استعمال کړئ. نو هیډینګ 1 2 3 بیا زه تر اوسه یم چې څنګه انډیکس یا ټیبل جوړیږي ځکه چې هغه ډېر مهم وي او انډیکس ټیبل چا رقم جوړ کړي بیا تاسو چې کلیک پر وکړئ اتومات هغه پیج ته ځئ او که چیرې دا صفحې ډېر لږ سي او بدلیږي پیج نمبرونه بدلیږي انډیکس خپل اتومات ورسره اپډیټیږي نو تاسو ته ضرورت نشته هغه پلی انډیکس باندې کار وکړئ.